د بېوسو مظلومانو خلکو مل یې تا تل یې منظور جانه تا تل یې د بېوسو مظلومانو خلکو مل یې تا تل یې منظور جانه د افغان ملت په جګه شمله ګل یې تا تل یې منظور جانه لر او بر مړه ولسونه دې ژوندي کړل لر او بر مړه ولسونه دې ژوندي کړل زموږ هیلې امیدونه دې ژوندي کړل له پیړیو د دښمن تر پلونو لاندې د نیکونو تاریخونه دې ژوندي کړل د میرویس او احمدشاه د پګړۍ ول یې تا تل یې منظور جانه د افغان ملت په جګه شمله ګل یې تا تل یې منظور جانه د پښتون ولس هر درد لره دوا شوې ته د وخت پیرغونانو ته موسا شوې تار تار پروت کام دې په یو ټغر راټول کړل د نفرت تورو تیارو ته سپین رڼا شوې د ورورۍ غږ لا ټکو تر کابل یې تا تل یې منظور جانه اوس ستاسو په دروند استقبال کې د لر او بر افغان ملي رهبر منظور احمد پښتون ته خواست کوم چې هغه راشي تاسو ته استقبال وکړي نه پښتون به تور پښتون نه پښتون به تور پښتون نه پښتون به تور پښتون نه وزیر زخمی وزیر نه وزیر زخمی وزیر نه وزیر زخمی وزیر حنیف پشتین زنده باد حنیف پشتین حنیف پشتین اویس افضل اویس افضل دوان مزر پشیا جندا با مسپین غروانی کلی کچر دمر شمپو مزار ملارو بروانی کلی کچر دمر شمپو مزار ملارو بروانی کلی ما پشوان دونو که دمانگو پتون اسکر وانی کلی کچر دمر شمپو مزار ملارو بروانی کلی کچر دمر شمپو مزار ملارو بروانی کلی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د کراچۍ میشت پښتانه دا ننګ او غیرت ته سلام کومه چې دوی هر کله په دې شات چې تحریک غږ کړی دی پی ټی ایم په خپل کام نن کړی دی دغه ولسونو یې ملګرتیا کړې ده ټولو ته د زړه د تله سلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو ستاسو خاموشي مهمه ده نن زه خپلو ملګرو ته ستاسو دا راتګ اهمیت ښایم دلته اهمیت یوازې په سټیج د ناستو خلکو نه وي دلته اهمیت په دې جلسه کې یا په هر ځای کې چې زموږ جلسه وي په هغه کې ګډون کوونکي هر وګړي وي که چیرې جلسه کېږي او ولس نه وي دا جلسه دا د ولس نمایندګي دا د ظالم مخ ته ودرېدل بیا د ولس ترجماني نه وي هم په جلسو کې د عام ولس ګډون یعنې هر یو
وګړی چې دلته راغلی دی د هغې شمولیت دا یوازې خپلو مظلوم قام ته پیغام نه وي چې زه ستا سره ولاړ یم بلکې ظالم ته هم پیغام وي چې زه ستا ملګری نه یم د خپل مظلوم ولس ملګری یم بلکې خپل تاریخ ته پیغام وي چې زه خپل تاریخ ته مفتوری نه ځمه زه خپل تاریخ ته په جګې سترګې ځمه بلکې د دغې وطن راتلونکي ته پیغام وي چې موږ د دغې وطن یو مضبوط او ښه راتلونکی غواړو ملګرو دلته په آرام باندې بس کښېنئ اوس ما سره همدا ځای معاف کړه کښېنئ کښېنئ تر ټولو اهم خبره ستاسو کښېنئ یو دا مهرباني وکړئ خاص درته کوو مشر ولاړ دی که جلسه خرابوئ بیا دا کومه طریقه ده مهرباني وکړئ خاموش کښېنئ کښېنئ مهرباني هر ملګری خاموش وي او انتظامیه ولا چې چاته هم د قدر نه ورته شي دلته راغلی هر ځوان هر وګړی دا زموږ دپاره د هیرو یو ګلالی دی یو تکړه دی یو غیرتي دی د دغه به ډېر خیال ساتئ ډېره مننه دا ملګري صرف په خپل ځای هر سړی خاموشه شي دا غږ چې کوئ چې خاموش شئ دغه هم ډېر شور جوړ کړی نو ملګرو خبره د اهمیت زموږ د ولس دی دا ولس دلته راغلی هر وګړی تاسو د دغې وطن د دغې قام او د خپل مظلوم ولس تحفظ دپاره د ژغورنې دپاره په رښتیا د دوی د ژغورلو عسکر یئ کله هم چې تحریک په قام د نن خبره کړې ده هغه نن ته عملي جامه تاسو ورغستې ده دغو ولسونو ورغستې ده دا جلسو ته راتګ چې څا ته هم داسې غیر اهم ونه ښکاري دا ډېر زیات اهمیت لري په دې کې شرکت او زه د پښتون ولس چې چېرته هم آباد دی بالخصوص په کراچۍ کې چې هر کله مونږ د جبر او د ظلم په خلاف د غږ پورته کولو هڅه کړې ده کوشش مو کړی دی بیا دا کام زموږ په یو میسج باندې هم هغې ځای ته ځان رسولی دی چې کوم به مونږ ورته ښوده د شپې په 3 بجې باندې په 2 بجې به دلته مونږ پوسټ وکړه چې په پلانکي هسپتال کې د ملګري حاضر شي نیمه ګنټه پس به هلته په زرګونو خلک حاضر وو د خپل ولس وایي د خپلو شکریا نه ادا کېږي د خپلو مننه نه کېږي تاسو زموږ خپل یې زموږ وجود دی دا ولس خو بیا هم زه خپل ولس ته سلام کوم زه خپل قام پښتون ته سلام کوم چې دوی په 3.5 کاله کې نه په پروپیګنډو باندې چا خطا کړل ډېرې پروپیګنډې وشوې چا به ورته ویل چې دا غدار دي چا به ورته ویل چې دا خرڅ دي چا به څه نمبر کوه چا به څه نمبر کوه دغې پي ټي ایم خپل قام په سینه پورې ونیو او د قام هر وګړي د خپل تحریک په سینه پورې ونیو چا سره جدا نه کړل دا زموږ د یووالي رشته دا زموږ د اتفاق رشته دا به تر قیامته پورې زموږ جاري وي دا اتفاق اتحاد به په دې نه هم زیات مضبوطه وو په دې نه به هم د خپل قام او د وطن سره په کلکه ودرېږو ملګرو دا د کراچۍ ښار دی
زه په خپلو قیدیانو خبره کوم، زه په ټولو مسلو خبره کوم، نن په یو بل اړخ باندې هم خبره کوو. دلته زموږ ولس مزدورۍ ته راغلی دی. زه نن تاسو ته باید څوک هر ملګری غلی شي، دا خبرې ډېرې په توجه واورئ. زه نن تاسو ته دا وایم، تاسو د کومې سیمې سره تعلق لرئ. دلته به څوک د وزیرستان خلک ناست وي، وزیرستان، سویلي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، دا په دنیا کې د چلغوزې تر ټولو لوی ځنګل دی. دا د کافرو کرومای ډک دی. دلته به د شمالي وزیرستان خلک ناست وي. بویا محمد خیل د شمالي وزیرستان علاقې دي، هلته سره زر او کافر پراته دي. دلته به د مومند او د باجوړ خلک ناست وي. دا حق ځای کاڼي د خلک وایي پښتونخوا وطن کاڼي کاڼي دی، نه دی کاڼي د ماربل وطن د فایټ تیږي دی هغه. دلته به د سوات خلک ناست وي، د زمرودو وطن دی. دلته به د بونیر خلک ناست وي، د ماربلو وطن دی. دلته به د صوابۍ د مردانو چرسدې خلک ناست وي. یوازې په ټوبیکو باندې 1.5 اربه روپۍ خالي ټیکس ځای نه کېږي، اوبه او بجلي لري. دلته به د چمن خلک ناست وي، یوه دروازه یې دومره کاروبار لري چې ټول پاکستان پې چلوي دوی. دلته به زموږ د کویټې د ژوب او کله سیف الله خلک ناست وي. دا چېرته اوسېږي؟ دا د سماولند، دا د خوست، دا د دوکۍ او هر ناحیې ایخوا دخوا آباد خلک چې د کویلې غټ غټ کانونه دي، دا د هغو په منځ کې آباد خلک دلته ناست دي، راغلي دي. خپل وطن خدای څنګه وطن ورکړی دی. سره زر دي پکې. په دنیا کښې قیمتي شی سره زر. په دنیا کښې تر ټولو قیمتي بوټی چلغوزه زنغوزي موږ ورته وایو، هغه دی. د هغو د وطن نه، د زمرودو د وطن نه، د ماربلو د وطن نه، د کویلې د کانونو د منځ نه، د هغې د منځ نه لاړ شي. خو په هغه یې اختیار نشته، په هغه باندې د واک نشته دی. ای زما ډېر محترم ولسه، ای زما د زړه ټکور ولسه، غلام څه شي ته وایي چې په دې مو پوه کړم. په پخوا زمانو کې هغه انسان چې ده به د خپل ژوند فیصله خپله نه شوه کړلی، یو مالک به یو هغه به ورته چې دا وکړه، دا مه کوه، دا غنده، دا ما غنده، هغه ته به غلام ویل. نن د باسیت کام غلام یې، د باسیت کام اختیار نه لرې. تا ته پاکستان څه نه دي درکړي، خدای درکړي دي. هغه چې خدای څه درکړي دي په هغه یې لاس درنه بدل کړي دي. هغه مدنیات، هغه ځنګلونه تا ته نه پرېږدي. ځکه ستا روزي د کراچۍ په ګالو کښې پروت دی، ځکه د پنجاب په ګالو کښې په خولو کښې پټ پښتانه ګرځي، ځکه د پارکونو مخکښې پښتانه پالش بوټونه پلش کوي. خدای د جنت په شان وطن درکړی دی، خو روزي د عربو په شګو کښې، د پنجاب په سرو غرمو کښې، د سند په غرمو کښې پروت دی. ولې؟ ته غلام یې، ستا اختیار نشته په خپله خاوره. زه کیسه درته کومه، تاسو د دغې ملک شناختي کارډ لرئ، تاسو د دغې ملک شناختي کارډ لرئ. دا نن پیر سلطان آباد نه واخله د پښتنو څومره علاقو ته ځای روډونه لیدلي دي. ته هلته هسپتالونه چیرې وینې، ته هلته چیرې سکول وینې، ولې ته انسان نه یې؟ ستا دومره حق نه کېږي؟ دلته د انسانیت په نظر څوک نه ګوري. ستا په خاوره یوازې تاڼې جوړې دي چې پیسې لوټ کوي دي. هغه مزدوري چې زما ځوانان دلته خولې پورې توی کړي، وایي د هغې جیب نه خبره وباسئ. ستا په خولو باندې کاروبار کوي، ستا په وینو باندې کاروبار کوي، ستا په کویلې باندې کاروبار کوي، ستا
ستا په کاپر او ګولډ سره زر باندې کاروبار کوي ستا په ماربلو باندې کاروبار کوي ستا په وطن باندې کاروبار کوي ستا په تر ټولو غټ ستا په وینو او اوښ باندې کاروبار کوي ولې ته اختیار نه لرې ولې ته اختیار نه لرې ولې ته اختیار نه لرې خبره ته دومره اختیار نه لرې چې تا ته به ویل چې دا ټوپۍ به ته نه په سره وي ته د خپل لباس اختیار نه لرې ته د ټوپۍ اختیار یوازې نه لرې او په دې خاوره باندې چې څوک هم ستا د اختیار خبره کوي ستا د ښه ژوند خبره کوي ستا په وسایلو باندې ستا د ګټې او فایدې خبره کوي تا ته په خپل وطن کې ژوند غواړي ستا د وینو تویېدل بند کېدل غواړي او ستا د منډې اوښکې بند کېدل غواړي هغه بیا د علي وزیر باندې په جیل کې کي هغه بیا د حنیف پښتون باندې په جیل کې کي هغه بیا د ویس افغان باندې په جیل کې کي ستا سره ظلم جبر دومره زیات وشو چې نن چې زموږ په پښتونخوا کښې وژل وشي وایي په کویټه کښې د ماکا 15 کسان و 10 کسان شهیدان شول ملګرو صرف تعداد سره شمارو شمار یې سره ښایو چې دومره شهیدان شول دومره احساس یې ختم کړ ته په غلامۍ کې ډېر مخکې لاړې ستا د غلامۍ احساس ستا نه ورک شو او دومره بېشعوري راغله دومره بېشعوري راغله چې دغې کام شي چې څوک هم ټارګېټ کیلینګ کوي پیسې څوک ورکوي د دغې کام ټیکهداران هر ځای کې چې څوک دغه کام وژني هغو ته پیسې ورکوي هغو ته ټیکسونه ورکوي هغو سره یې ملګرتیې جوړې کړې دي نو هوښیاران وایي چې بېشعوره کام د دښمن فوج وي تا د دښمن عسکر وي په کیسه نه پوهېږي لاړ شي د خپل کام په بربادۍ او تباهۍ کې لاس وایي زما د وطن هغه ځوانان چې تعلیمونه کړي دي هغه خلک چې پیسې لري ډېرې معیشت تعلیم ډېر اهم شی دی خو چې څوک کامي شعور لري آیا د کام د فایدې دپاره استعمالوي څوک چې کامي شعور نه لري څوک چې د خپل کام وطن مفادات نه پېژني څوک چې د خپل وطن د خپل ګلالي ولس ګټې او ښه ژوند نه پېژني د دښمن په پلو ناست وي پیسې هم او خپل تعلیم د ده په خدمت کې لګوي ځکه موږ وایو قامي شعور پکار دی ځکه وایو چې قامي فکر پکار دی دا قامي فکر ستا د ژغورلو فکر دی ستا د ښه ژوند فکر دی نن مسله څه ده زمونږ او د دغې فوج په منځ کې نوره مسله نشته نور جګړه نشته ستاسو په سر جګړه ده ستاسو په سر سره لاس په ګرېوان یو د دغې ولس په خاطر د دغې قام په خاطر د دغې وطن په خاطر مونږ ته د دنیا جهان خلک مونږ ته هر ځای کې کېدی شي د ښه ژوند ډېر افرونه کېږي د ډېرو پیسو د ډېرو بنګلو موږ لعنت پې وایو موږ د خپل قام په ژوند باندې موږ د خپل قام په ژوند باندې ودرېږو موږ د دنیا هر سهولت علي وزیر په جیل کې دا یو پارلمنټرین دی ته څه وایې ته څه وایې چې په دې سیملیکشن نور ډېر بې خونده ناست خلک پوره منیسټران جوړېږي علي نشي جوړېدلی خو علي ستا په سر سودا نه کوي حنیف پښتون به ښه ژوند نه ولري حنیف پښتون ستا په سر سودا نه کوي ویس افغان یې نه کي دغه نوره ډېر ملګري نیولي او دا په سټیج چې کوم خلک درسته ناست دی موږ دا نه وایو
دا سوچ نه پیدا کوو چې څوک په جیل کې وي بس صرف هغه خو دي نه هر ملګری چې په دغه کام وطن د دغه تحریک لپاره یوه ورځ هم منډه وایي دا زموږ دپاره د اهمیت حامل دی دا ستاسو مرکزي او صفایي عهدهداران ناست دي دا ټول خپل ژوند جوړولی شي خو نه 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 دوی وایي هغه ژوند نه دی هغه ژوند نه دی چې زه د یوه غلامي کومه ژوند هغه دی چې د خپل قام په ننګ او غیرت کې پیر کړه ملګرو ستاسو وطن اوس هم په دردونو کې دی اوس څو ورځ وخت اول دلته ارسلان یو ځوان و ویې ویشتلو زه د ده د پلار نه ډېر په معذرت سره یو خبره کوم آیا د ارسلان قبیله او پلار یې چیرې د پاکستان فوج په ظلمونو یا په دغې جبر شوي احتجاجونو کې شرکت کوو خو بیا یې هم معاف کو معاف یې کو بیا تاسو په دې نه معاف کېږئ تاسو په خپل اتفاق کې یا د خپل کام سره په ودرېدلو معاف کېږئ موږ به خپل وطن په ننګ ګټو خپل وطن به په غیرت ګټو وچ کلک د ظالم سره په ټکر به ګټو دوی کله کله وایي چې دا د دشمن ایجنټان دي چې نن د سر در خلاص کړم زموږ د جنوبي پښتونخوا د ولسمشر چې سر دې خلاص کړم په دې خبره د دشمن ایجنټ نه ستا د ظلم او بربریت پر زه خپل دشمن یم نو څنګه د دشمن ایجنټ یم زه ډایرکټ دشمن یم د دې ظلم زه د دې جبر زه د دې ظلم خپل دشمن یم څنګه د بل ایجنټ ته وایې ملګرو نجیب څو ورځې اول په سویلي وزیرستان کې ستاسو یو پښتون ځوان و ما دا نږدې نه پېژندلو ملګری و ډېر درد راته په میلاو دی د ده په مال د دغې ریاست او د ریاست جوړ خلک چې د یوه پالیسي لاندې کار کوي ویې وژلو د طالب په نامه یې ووژلو کله د طالب په نامه ووژل شي کله د رینجر په نامه کله د فوجي په نامه کله د ګوډو بیټ په نامه باندې زموږ خلک دې ته خوشبینه و چې د طالبانو په منځ کې روغه سره کېږي بیا به موږ معاف شو هغه طالبان چې د فوج سره روغه شوې ده هغه معاف کړي وو سړیه د دغو په منځ کې چې ډېرې روغې وي ستا ته د چا روغه نشته ته کاروبار یې د کاروبار یې ته د روپۍ ذریعه جوړېږي د کومې مزدوري چې ته کوې د دغه نه پیسې هر چا ته پکار دي د ټوپک په زور باندې نو ملګرو حالات 2021 کال تېر شو بیا چې دا کال تېر شي خلکو ته مختلفې تبصرې کوي او پښتنو پکې په دې کال کې دومره څه وبایلل چې حد یې نشته خو زه یو کیسه درته کومه که کله ممکن استلو او همت مو پرېښودو بیا مو بایللي دي که همت به په مونږ کې حوصله وه قامي فکر و هېڅ مو نه دي بایللي بیا مو هېڅ نه دي بایللي سره د تاوانه به یې په سټ وګټو ملګرو دلته په کراچۍ کې نامونه بدلیږي کله د یو فرد نام وي کله د ادارې نام وي کله د روانور نام وي کله د رینجر شي کله د کسټم والا شي خو د پښتنو وژنې لګیا دي مونږ د صوباسین موجوده حکومت ته وایو پیپلز پارټۍ ته وایو د ده سره نورو اتحادیانو ته وایو اور دا خبر اب اردو ژبه کوو کچھ دوی روغ پہ پوچھی یہ یہاں پر رہنے والے پشتون انسان ہے ان کو انسانی حقوق دے دو یہ ان لوگوں کا آئینی حق ہے آپ کے وزیر اعلیٰ نے کبھی بھی
یہاں پر پشتون اکثریت آبادی کا دورہ نہیں کیا ہوگا، اور اگر کیا ہے پھر بھی کچھ نہیں کیا ہے، پھر تو مطلب انسان میں وہ جذبہ نہیں ہے کہ انسانیت کی خدمت کرے۔ یہاں پر آئے روز پولیس مقابلے میں پشتون نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ آپ کی خاموشی ان پشتونوں کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اپنی خاموشی کو توڑ دو اور ان سب اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرو جو یہاں پر پشتونوں کو ماورائے عدالت مارتے ہیں اور اٹھاتے ہیں۔ پنجاب میں ایک پرتشدد گروپ اٹھا، احتجاج تشدد کے ذریعے کیا، گملے توڑے، روڈ بند کیے، پولیس والوں کو مارا، گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ریاست میں، اور پنجاب حکومت نے ان پر سارے FIRs واپس کر دیے۔ کون سی مجبوری ہے پیپلز پارٹی کی کہ وہ علی وزیر کے FIR کو واپس نہیں لیتے؟ ہم درخواست کرتے ہیں کہ علی وزیر اور PTM کے دوستوں پر جتنے بھی یہاں پر FIR سے، وہ جھوٹے FIR سے، وہ ضد اور نفرت کے بنیاد پر اور نسل پرستی کے بنیاد پر بنائے گئے الزامات ہیں، اس کو سندھ حکومت واپس لے لے۔ ملگرو 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 اس سندر میں لگا ہوئی پھانسی دے کے نول مشکل نہیں تا ملگری توجہ کئی دیر سر کے نسل دات وائی نسل مصبت ڈسپلن دیر ملگرو محترمو، اس سورت اول دا خیسر پسیمہ کے دیکھی پاکستانی فوج جدوی ورکا پاک فوج وائی آغاز شدی پئی وہ سکول کے باندے بلکل کے سڑی مخامخ یہ فائری پہ وقت یو مور کو دیش کے یہ وہاں شما لور وہ مستلا آغا یو معصومہ جنہی وہ مستلا ملگرو دا آغا مور ہیلے تاسو یئی دو مشرمانو دا تحفظ دا پارس تاسو غرق و اتحاد ضروری دائی سباب آپ میرلی چوک باندے دا نارت وزیرستان کوارڈینیٹر ادرحمان شپکش پیزان ورسولو و سبایا تک میرلی چوک احتجاج دے ٹول پستان آباد کام ورزی موبا دا دیکھی وطن دا پارا پا آغا طریقہ بکور تکو چھ دا وطن تا گھٹے رسوی فائدے رسوی نقصان بکلا مقبل کام تا دا تحریک نکیوال بلکر یو بلا خبر اگر تکو مادر تا ذکری ہم نشو تعلیم معاشرہ کو مخبری دا ملگری بخامشہ کی گیا سا تعلیم و معاشرہ کو مخبری
چې نرمې دي ښځې وي چې څومره تعلیم زیاتېږي دومره پوهه زیاتېږي دومره په خلکو کې هنر زیاتېږي د ژوند د تېرولو طریقې یې ښې کېږي خو عمران خان ویلي دي چې پښتانه په خپل روایات کې د ښځو تعلیم نه مني زه عمران خان ته په دلیل سره جواب وایم موږ د دلیل ول خلک یو که چیرې د روایاتو خبره وي نو 300 کال اول خو په پنجاب کې هم د ښځو تعلیم او په پوره هند کې هم ډېر کم و نو بیا خو په زرګونه کاله وروسته چې لاړ شه په دنیا کې په یو ځای کې نه وه تعلیم او بیا خو زموږ په روایت کې چیرې دا هم نه دي لیکلي شوي چې سړي دی هم تعلیم کوي د سړو د تعلیم هم خاص ذکر نشته پښتانه په نر او ښځه دواړه باندې د تعلیم هېڅکله مخالف نه دي بلکې حمایتي دي عمران خان دا د پښتنو متعلق د دنیا په مخ کې داسې سوچ نه خوروي چې دنیا ته پښتانه کمزوري خلک او د علم او د پوهې دشمن خلک وښکارېږي وزیر اعظم صاحب دا د پښتنو په شکل باندې د پښتنو په ایمیج باندې دا هغو د خرابولو کوشش و دا د پښتنو د نورو ملکونو په منځ کې د اجتماعي شکل یو په غلط انداز پیش کولو حرکت و لہذا بارها دغه ځای کې غلطي کیږي او د پښتنو غلطه نمایندګي کول د دوی یو عادت جوړ شوی دی خو موږ دنیا ته وایو چې دا د دوی سوچ کېدلی شي چې دلته د ښځې تعلیم نه کي ښځې خو پرېږده دا خو په دې قبایلي علاقو کې سړو ته لا یونیورسټي او سکول او میډیکل کالج نه دی جوړ ته څنګه دا خبرې کوې دا غلط حرکت و موږ پښتانه وایو چې موږ غلطه نمایندګي د څوک نه کوي پښتانه ښه ژوند خو د ښه علم خوښوونکي خلک دي ملګرو د خپل تحریک سره وفاداري په دنیا کې زه تاسو ته د فتح او شکست د بریالیتوب او د بېلولو او د شکست د دغه فارموله ښیم هغه قانونه هغه تنظیمونه هغه خلک چې مستقل مزاج پاتې شوي دي په خپل موقف او په خپل مبارزه او په خپل جدوجهد او خپله حوصله یې مستقله ساتلې ده هغه تل ګټه یې کړې ده هغو تل فتح حاصله کړې ده خو کوم قانونه کوم تنظیمونه کوم خلک چې د ګډوډۍ شکار شي د بې اتفاقۍ شکار شي د خپل خبرو نه ځنې هېرې شي په نورو خبرو اخته شي هغه شکست خوري زه وایم د پی ټي ایم مقدر فتح ده د پی ټي ایم مقدر بریالیتوب دی انشاءالله تر منزله پره راسو او تر هغه ورځې پره راسو چې دا ظلمان مو داسې په سټیج درته درولي وي ټیټې سترګې درته ولاړې وي دا ملګرو پی ټي ایم خپل خوځښت خپل حرکت کمزوری کړی نه دی لا یې توانوي دلته ستاسو دپاره چې دا پښتانه زموږ غږ واروي د جاني خیلو له اړخه یو کاغذ راغلی دی زمون په خاوره باندې بیا ریاست ته به د منې کاروبار جوړول غواړي پی ټي ایم د ملګرتیا وکړي پی ټي ایم ستاسو ملګری دی پی ټي ایم به تل ستاسو ملګری وي او په هر مزاحمت کې به وي در سره پرون ورځ
په پنجاب کې چې ډېر یې پښتانه ذلیل کړل یو ځل بیا پرون یو پښتون چې د کوز دیر سره تعلق لرلو حاجي لقمان پر ایم یار خان کې یو ویشتو اولاد تر اوسه پر هلته پروت دی چې تاوان غیر سره مونږ په هر ځای کې چې د پښتنو سره جبر کېږي غږ به پورته کوو مبارزه به کوو تاسو بېغمه شئ کومه ورځ کوم ساعت په کوم ځای کې چې کوم ډول مبارزه ضرورت ولري موږ د دې وطن او ولس لپاره په سرتېر خلک یو په هغې ځای بیا هغه شان فیصله ورته وکړو ملګرو افغانستان کښې ولسونه چې تاسو سره یې تل ملګرتیا کوله چې دلته به د جلسه کوله هلته به دوی هم درسره راتلي هغه په مشکل کې دي هغه په بد حال کې دي معیشت یې ختم شو لوڼه زامن په سټالونو کې نه خرڅوي ستا څورونه دي ستا د ژبې خلک دی ستا د قام خلک دی دی حتی مجبور شو چې خپل ماشومان خرڅوي ماندې دې ته مجبوره شولې چې نور یې نشي ساتلی خپلې قبیلې یو وحشي قتلعام یې روان دی که د پاسه چې لږ څه د دوی باغونه وو په هغه وخت